stop begging me. stop begging me. منت مکوه. یو څوک چاته زاری کوي منت کوي هغې ته ویل کېږي begging یعنی سوال کول ورته. begging اصل کې ویل کېږي سوال کول ته، نو دا هم یو رقم زاری او منت یا سوال کول شول. stop begging me منت مکوه یا سوال مکوه راته. څوک چا پسې کلک ونخلي یو څیز پسې چې دم ساتي ورته لګوي یا سوال ترې کوي ته ویلی شي stop begging me. I don't get it. I don't get it. زه پوه نشم. I don't get it. زه پوه نشم. I waited so long. I waited so long. ما ډېر انتظار وکړ. ما ډېر انتظار وکړ. Look both ways. Look both ways. دواړه خوا وګوره. زیات وخت روډ کراسنګ کې سړک نه اوړي ویلی شي look both ways دواړه خوا وګوره. zero chance. zero chance. صفر چانس. دا موږ هغه وخت کې یو چاته وایو چې هلته هیڅ امکان نه وي د یو څیز کول د یو کار یا د خبرې کولو امکانات نه وي ته ورته ویلی شي زیرو چانس صفر چانس دی یعنې دا بیخي ناممکنه دی. not a problem کومه ستونزه نه ده کوم مشکل نه دی. It wasn't a bother. It wasn't a bother. دا کومه ستونزه نه وه. موږ زیاتره وخت وایو دا څه غټه خبر نه وه. It wasn't a bother. دا کومه خبر نه وه یا دا خو کوم مسله نه وه کوم مشکل نه و. It wasn't a bother. It's a headache. It's a headache. Simply که څوک درته ووایي چې ولې د موډ خراب دی ته ورته it's a headache په سر مې درد دی یا کوم کار نه کېږي درته وایي ولې دا نه کېږي ته ورته it's a headache دا د سر درد دی یعنی دا کار د سر درد شو دواړو ته د هغې دپاره استعمالولی شو. don't take stress. don't take stress. تشویش مه کوه یا فشار مه اخله یا ذهن ته د فشار مه ورکوه. نو سمپلی ویلی شو تشویش مه کوه یا ویلی شو ټینشن مه اخله. sit over there. sit over there هلته کینه لرې ځای ته ورته وایي هلته کینه. sit on the chair. sit on the chair په چوکۍ کینه. یو څوک راشي ته ورته د ناستې دپاره وایي sit over there یا sit on the chair په چوکۍ کینه یا ویلی شو sit quietly. sit quietly چپ کینه یا خاموشه کینه. sit quietly چپ کینه یا ویلی شو خاموشه کینه. I'm not convinced. دا یو ځل موږ شارټ کې هم جوړ کړو دا ویډیو. I'm not convinced. زه قانع نه یم. He convinced me. یو څیز دپاره یو څوک قانع کول ویلی شي convince. He convinced me. هغه زه قانع کړم یعنې د خبرې یا د کار دپاره. Can you convince him? Can you convince him? ته هغه قانع کولی شي. tell me first. tell me first لومړی ماته ووایه. مثال درته یو خبر درته راغی ته به لومړی ماته وایې اول tell me first لومړی ماته ووایه. tell me later وروسته راته ووایه. tell me later وروسته راته ووایه. tell me everything. tell me everything هر څه راته ووایه. هر څه راته ووایه. not today نن نه. not today نن نه. not here دلته نه. not here دلته نه. not yet تر اوسه نه. not yet تر اوسه نه یا فی الحال نه. not yet تر اوسه نه.